پکتیا، خوست، پکتیکا، ننګرهار او د هیواد ځینې نور هغه سرحدي ولایتونه دي چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره ګډه پوله لري. نو له همدې امله پکې راکړه ورکړه ډیری په پاکستاني کلدارو کیږي. له شاوخوا یو کال راهیسې پکتیا کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې مخنیوي لپاره د ولایتي مسؤلینو لخوا هڅې روانې دي او دغه پیغام اوس ګاونډیو ولایتونو ته هم لیږدول شوی ده. خلک وایي له کله راهیسې چې په کلدارو راکړه ورکړه منع شوي، ورسره د خوراکي او نورو توکو بیې هم لوړې شوي دي. موږ د کلدار یو بدلېدو غواړو، باید چې بنده شي. خو شرط هغه ده چې کوم شی مخکې په کلدارو په 100 روپۍ مثلا یو پاکټ شربت اوس هغه په 100 افغانۍ ورکوي. نور دکانداران دغسې. موږ د دولت نه دومره خوشحال یو چې افغانۍ مروجه کړله او هغې بنده کړله کلداره، ولې متاسفانه د ښاروالۍ له طرفه هېڅ نه وه نرخ نه کنټرولېږي. دا اوس ډېر رواج دی، څوک یې نه غواړي کلداره. چاته موږ خپله سودا چې راوړو په کلدار افغانۍ راوړو، خرڅوو یې په افغانۍ خرڅوو. کلدار یې بالکل بند شي، اوس هېڅ څوک هم نه غواړي. د پکتیا ولایتي اداره وایي په مرکز کې اوس مهال تر 90 سلنې پورې راکړه ورکړه په افغانیو کیږي او زیاتوي چې دا لړۍ د پکتیا لرې پرتو ولسوالیو ته هم غځولې ده. مرستیال والي عبدالولي صحیح په بازارونو کې د وړو پیسو کموالی د یادې پروسې په وړاندې لوی خنډ یادوي او له افغانستان بانک څخه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. چون د مونږ بازار ټول په وړو پیسو چلیږي، عام ولس مو ټول په وړو پیسو چلیږي. دغه برخه کې مونږ غوښتنې هم کړې دي، مونږ سره همکاري هم شوې ده. خو بیا هم د ما هیله دا ده چې مرکزي بانک دې خبرې ته په ټولو ولایتونو کې جدي توجه وکړي چې وړې پیسې که هغه کاغذي دي که هغه فلزي دي د دغو دپاره د ولایتونو ته ځانګړې توجه وکړي. د نرخونو نه کنټرول او د وړو پیسو کموالی هغه لوی ستونزې یادېږي چې د پاکستاني کلدارو د مخنیوي لپاره پیل شوي هڅې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. حبیب الله سراب، میلمه راډیو، پکتیا.